دویم خط چې نبی علیہ السلام ولېږه هغه بل بادشاہ ته لېږلی، هغه د فارس بادشاہ کسرا به ورته وي. نوم یې سو دغه زمانه کې پرویز نومو، پرویز ابن هرمز مشهور نوشیروان بادشاہ چې عادل تیر شوی دی دغه نوسیو، هغه ته خط ولېږه نبی علیہ السلام. خط یې عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه له ورکړه، وی دا خط ولا ورسوه. هغه له چې خط سینګ ورسېد دقسې یو ګورنر له ورکړه او ګورنر خط ورسو، هغه ډېر بدماش و، هغه فورا د نبي علیہ السلام خط وشلو، خط یې ټوکړي ټوکړی کړ او عبدالله ابن حذافه ته وی تا استازي د استازي وجل منه دي ګنې ما به د سره اوس کتلي. او زازان د یمن بادشاه د سلطنت لاندې و د گورنر، هغه ته وی خط هغه ته ولېږه، وی دوه مضبوط پهلوانان وګوره، ښه مضبوط او ښه مضبوطې تورې والا ورکه، وسله ورکه، او چې لړ شو دا پیغمبر گرفتار کړو مالې راولي، او که گرفتارولی نشي څه مسله وه نو چې مړی کړي او سر یې ماله راوړي. دومره هغه جذبه کې راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه راغی، وی څه چلی وکړه؟ وی صاحب هغه ستا خط پرې وشلو، وی اللهم مزقهم کل ممزق، خدای د ده دا بادشاه یم تس نس کړي. خط یې ولې شلو؟ اللهم هغسې وکړه، څنګه یې وکړله؟ د ده زوی شیروی د هغه نوم و شیروی، او د ده ښځه وه شیرین د هغې نوم و، د دې شیروی میرنۍ مور وه، ښځې ګڼې وې. دا زوی په دې میرنۍ مور عاشق و، عاشق دی په دې مور. نو ده وی چې دا مور به ده په کومه طریقه خپله دغه کې راولم، میره مور یې ده ظالم. نو هغه دا چل جوړ کړ چې دا پلار چې دی نو دا پسې طریقه مړ کړم، دا پرویز نو چې دی زه مړ کړم نو ښځه ما ته پاتې شي که پلار هم پې پیو چې د ما دا زوی حرامي دی، دی هر کله چې په ما بس حمله کوي ځان به یې ساته. نو پلار یې بیا په الماری کې چې کوم مخصوص سامان هغې کې زهر په یو شیشه کې بند کړی، زهر، او د پاسه یې پې لیکلي دواء مفید للبا، دا هغه دارو دی چې دا انساني قوت دپاره ډېر زبردست شی دی. هغه ته پته و چې دا حرامي هر کله چې که زه مړ کړم زما دې سامان له به راځي، خو چې دې م رانه جمدې پاتې نه شي. دې خواته دې بادشاه د پیغمبر علیه السلام په مرګ پسې د زازان د یمن گورنر ته دوه کسه پهلوانان ولېږه، هغې یې تورې ورکړې، هغه یې په زهرو کې دغه کړلې، سرې کړې، او نبي علیه السلام پسې لاړه. دومره قمقل دي چې حضور پاک ته تاسو نږدې کېدې قدرې هم نه شئ، ګرفتار کوئ یا چې سر پرېږه، دا څه وړه خبره ده. د مکې مشرکانو ځانونه وشلول، نږدې قدرې ورته ورونه رسېدی شو. اخوا یې دوه کسه ولېږل، دلته خدای پاک نبي هم خیره وکړه، وی د ما خط یې وشله، خدای ته یې هلاک کړي، تس نسې کې زوی لګي شو، پلار باندې حمله وکړه، پلار یې مردار کړه. ور ورځې کې دننه خیره ولګېده، د حضور پاک خیره ده چې مردار یې کړه. هلته میرې مور ته یې پته ولګېدله چې زما خاوند خو یې مړ کړه او دا خو به اوس ما ځان سره ساتي، نو دا خو زما دپاره غټ شرم دی. هغې زهر اوس کړل، هغې ځان مړ کړه چې دا خو ما له شرم دی. ده چې څنګه پلار مړ کړه، ورغې د پلار الماری یې کوله وکړه، مخصوص سامان اوس په قبضه کېلي، بادشاه یې په قبضه کې واخېسته، لکه څنګه چې دغه راشي یو څه ورته مارشل لا ولګي، مارشل لا ولګوله د پلار مخصوص سامان چې څنګه یو کتل شیشه پکې پرته ده، په هغې یې لیکلي چې دا هغه دارو دي چې دا مردانه طاقت دپاره ډېر زبردست شی دی. خو پلار ورته پې شوی په دې حرامي سخوندر خو پې و که نه، په دې سخوندر هغه ته خو پته وه چې دې به دا لوبې کوي. رونو یاد وساتئ، موږ د خپلو بچو د دنیا تربیت وکړو، خو د دین تربیت هم وله نه دی کړی. داسې ده که نه ده؟ موږ خپلو بچو له د دنیا تربیت کوو چې دې ډېرې پیسې وګټي، دنه غټ افسر جوړ شي، غټ تجارتي ته جوړ شي او ډېرې پیسې وګټي، خو دینی تربیت هم ته جوړ نه کړه. نو چې دینی تربیت ته بچي له ور نه کړه، دقسې سخوندر به ته جوړېږي. بیا نه پلار پېژنې او نه مور پېژنې، نه خور پېژنې او نه رور پېژنې. او که بچي له دینی تربیت ورکړه نو د پلار او د مور په قدر به پوهېږي. بیا هغه ته خو پته وه چې زما دا زوی بار کله لوبه کوي، دا شی ورته زهر یې ورته بند کړو چې هغه شیشې ته او زما د پلار چې دومره ښځې ساتلې، دا دارو به یې خوړل، شیشې په خولې راواړو، له قلقل خو چې څنګه تېر شو لتې وټکولې، هغه مردار شو. ښځه هم لاړه، بادشاه هم لاړ، زوی هم لاړ. د پیغمبر علیه السلام دعا ټیک شوه که نه؟ تس نس شوه. هلته هغه دوه کسان نبي علیه السلام له ورسېدل،
تورې پټې کړې دي چې ګورې و دې به سنګ به ګرفتار و بلا ملګري ته ګیر چاپېره تو دي بلا ملګري دي لوی شان دی د حضور پاک خو لوی شان کې دی او د دنیا ملګري ته ګیر چاپېره تو دي او د حضور پاک ملګري ماشاءالله دنیا کې داسې چتل تیر شوی چې لاړې به توکلې ابا صحابو لاسونو کې نیولې په مخ به مګلې چې خولې نه به خراش کې توکه صحابو به لاس کې نیوه په مخ به مګه او چې دی ولله د پیغمبر علیه السلام دی مخ مبارک ته وکتل پوه شو هم پوه شو چې دا د وجلو قابل ځان وجو په خلکو او دا خو مخ نه رڼاګانې خېږي خو چې څنګه نبی علیه السلام ته مخامخ ودرېده نو پیغمبر علیه السلام ته خو خدای کمالات ورکړي که نه ورته څه وایي نبی علیه السلام ورته وایي ان ربي قتل ربکما تاسو چې کم ستاسو کم رب دی او زما مرګ پسې را لېږلی یې زما رب ستاسو رب وجلی دی معلومات والی او زه تاسو راغلی په غلط نیت یې خو یو خبره درته کوم استته نه ویم تورې مو ځان سره دننه پټې کړي دي زه در باندې پوه یم خو یو خبره درته کوم چې د ایمان دعوت در کوم مسلمانان شي او کم زازان چې را لېږلی د یمن بادشاه هغه ته هم ووایې چې دغه پیغمبر تالم د ایمان دعوت در کوي اگر چې ما پسې 2 کسه راولېږل مرګ پسې خو تالم د ایمان دعوت در کوي دوی دا خبره د 2 کسانو نوٹ کړه چې زما رب ستاسو رب وجلی دی نوٹ یې کړه کله وجلی دی بېګا شوه دوی چې واپس زازان ته لاړل ورته یې ویل صاحب هغه خو د آخرې زمانې پیغمبر معلومېږي دغه مخ خو څه بل شان رڼا کوي دغه اندازه داسې ده د دې وجود نه پته لګي چې دا رښتونه دي او بل داسې ملګري دي چې خو په هغه ځان قربانوي او موږ ته علم وایي چې تاسو په جامو کې تورې پټې کړې دي دیم راته ووایي دا د پیغمبر صاحب معجزه به وه دیم راته ووایي او دیم راته ووایي چې ستاسو رب چې دی زما رب ستاسو رب وجلی دی وی دا ستا څنګه خبره کوي او موږ ته هم د ایمان دعوت راکړه او زازان د یمن ګورنر تا ته هم د ایمان دعوت درکړې هغه ودرېږه معلومات کو چې دا خبره رښتیا ده که دروغ ده چې معلومات یې ورکړل بعینه دقه وخت کې دغه شیروی لګېدلې وخت پر پلار یې وجلی بادشاه د فارس بس زازان مسلمان شو ګورنر د یمن سره د ټولو خلکو مسلمان شو او هغه 2 کسان چې هغه کوم هم خدای پاک مسلمانان کړل او د فارس د بادشاه نه بادشاهي لاړه ختمه شوه لور یې بادشاه کړه زامن یې نه نبي اسلام ته چې اطلاع راولېږله وی اهل فارس خو جینۍ مشره کړله وی لا یفلح قوم ولوا امرهم امرأة وی چا چې ښځه مشره کړه دا قوم به چرم نه کامیابېږي خبره خلاصه شو بادشاهي لاړه تسنس شو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې فارس هم د مسلمان په قبضه کې راغی بادشاهي د نبی علیه السلام هغې ته ورسېدل او د هرقل هغه خبره چې کړې وه چې که دا رښتونې پیغمبري نو بادشاهي به زما د قدمونو له رارسېږي او هماغسې وشوه شام د مسلمان قبضه کې راغی مصر د مسلمان په قبضه کې راغی یمن د مسلمان قبضه کې راغی دا د عثمان رضی الله عنه زمانه کې ټول روم او دغه علاقې د مسلمان په قبضه کې راغی نور خطونه نبی علیہ السلام لېږلي دي نجاشي ته یو خط لېږلی دی د حبشې بادشاه ته هغه ته یې خط ولېږه خط یې یو صحابي له ورکړ او د نجاشي ته یې ولېږه دا د حبشې بادشاه و ډېر ښه سړی و هغه عجیبه انداز کې دی خط چې کله نجاشي ته ورسېد پیغمبر علیه السلام ورته ډېر ښکلی خط لیکلی و ځکه د نجاشي بادشاه سره مسلمانان اوسېدل د مکې نه مسلمانانو هجرت کړی و حبشې ته دې بادشاه ډېر زیات قدر د مسلمانانو کړی و ډېر نبی علیہ السلام ورته وی چې ته خو اول د خدای حمد ادا کړه خدای بادشاهي درکړې زه ستا شکریا ادا کوم چې زموږ مسلمانان درغلي دي او تا سره په حبشه کې پراته دي او تا هغوی له امن ورکړی دی د هغوی د قدر کړی دی د هغوی د احترام کړی د هغوی د عزت کړی دی زه د خدای رسول یم او د خدای بنده یم او تا له دعوت در کوم ته مسلمان شه او د عیسی علیہ السلام متعلق زما دا سوچ ته ما ته خپل الله وایي د عیسی علیہ السلام چې دی د خدای بنده دی دی د خدای زوی نه دی او نه خدای دی رښتونی دین چې کوم د عیسی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام
هغې ته تاسو رابلم. بس هغې نجاشي بادشاه چې خط سنګ ولسته ملګري راوغوښتل، ملګرو ته یې وویل چې دا د آخرې زمانې پیغمبر دی، بلکل رښتونی دی، تاسو چې هر څه کوئ خیر هم په دې کې دی چې د تابعداري وکړو او مونږه په ده باندې ایمان راوړو. زمونږ په کتابونو کې چې د آخرې زمانې د پیغمبر کم صفتونه دي ټول پکې موجود دي. دویمه خبره پکې نشته. ګوره سړی مخلص و نو خدای نجاشي هم مسلمان شو، د حبشې بادشاه، او چې څومره د قوم رعیت و هغه ټول مسلمانان شو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو خط راولیکه او خط کې لیکلي چې د الله رسوله ته زما نه اگر چې لرې زه ستا نه لرې خو بلکل ستا دعوت ما ومنه او تا باندې ما غایبانه ایمان راوړو. زما ټول قوم هم په ته ایمان راوړلی او دې کې څه یره نشته. دا مونږ خالص د خپل زړه نه مسلمانېږو. زمونږ زړه دا وایي، زمونږ کتاب دا وایي، زمونږ معلومات دا وایي چې ته د خدای رښتونی پیغمبر یې. او زه خپل زوی درلیږم، زوی سره 50-60 کسان کړل او بلا تحفې تحائف یې ورکړل چې دا نبي علیه السلام له ولېږې. څه وینځې مولا ورکړلې، وایي دا به نبي علیه السلام له ولېږې. اتفاق دا چې هغه کښتۍ په دریاب کې غرقه شوه او دی ورته ویلي په خط کې لیکلي و چې که ستا زه خو دلته بادشاه یم رعیت په غاړه دی نو که ته اډر کوې نو زه به دا هر څه پرېږدم ستا خپله به درشم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته چې د هغه خط رسېد ډېر زیات خوشحاله شو، دعا یې وله وکړله او خوشحاله شو ډېر زیات. او ته چې نه د خپل رعیت سنبالوه دلته مه راځه. بیا دغه نجاشي بادشاه اصحمې نوم اصحما دی بیا وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو له په مدینه منوره کې اطلاع ورکړه، وی نجاشي د حبشې بادشاه اصحما وفات شوی دی. او ما ته جبریل علیه السلام ووی که ته په جنازه کې چې دا کټ ته رانږدې کړم نو راځئ چې جنازه پې وکړو. نو پیغمبر علیه السلام مخکې شو، صحابه ورپسې شاته ودرېدل او حضور پاک په هغه غایبانه جنازه وکړله. دا غایبانه جنازه ګورې په شریعت کې نشته. ښه ډېر صحابه په داسې ځایونو کې وفات شوي دي چې د جنازې هم څوک نه، نبی هم په جنازه نه ده کړې او که ته به په نجاشي خو یې کړې ده نو هغې کې حدیث موجود دی چې جبریل علیه السلام ورته ووایي چې زه درته دا کټ را مخامخ کومه. نبی علیه السلام وایي ما ته یې کټ را مخامخ که ما لیده تاسو نه لیده نو دا گویا کې غایبانه نه شوه، مخامخ په مخامخ په حاضر جنازه کړې ده او دعا یې مولا غوښتلې ده. دغه خطونه اوس هم شته. نجاشي والا خط ام محفوظ پروت دی، هرقل والا خط ام محفوظ پروت دی، او کم خط چې د فارس بادشاه د نبی هم اوشلو ام محفوظ پروت دی. خو یاره هغه چې کم خط دی نو ټوټې ټوټې دی، ټوټې شوی دی. داسې مقوقس بادشاه ته، د مصر بادشاه ته، د یمن بادشاه ته، مختلفو بادشاهانو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطونه ولېږل. بعضې پکې خدای مسلمانان کړل، بعضې پکې کافر پاتې شو. د اسلام طریقه هم دقه ده، چاله به په خولې دعوت ته ایمان ورکوي، چاله به د خط په ذریعه ورکوي، چاله د کتاب په شکل کې به ورکوي. نو دا شپږمه اومه هجره دا د نبی علیه السلام د خطونو وه. خدای پاک مسلمانان ډېر زیات کړل دې سره، اسلام ډېر زیات خور شو. او بیا د هغې نه پس په اومه هجره کې د یهودیانو چې کوم لوی ګړو خیبر هغه فتح شو. خیبر کې ډېرې غټې غټې قلاګانې وې، هغه پکې فتح شوې او د خیبر یهودیان هغه پکې تابع شو د نبی علیه السلام. اسلام او ایمان خو یې راونړه محرم سن 7 هجره کې، خو بس بهر کیف تابع شو. ځمکې د مسلمان په قبضه کې راغلې، باغونه د مسلمانانو په قبضه کې راغلل. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دا د خیبر د یو حیی ابن احتب لوی یهودي و، د هغه لور وه، هغه په غنیمت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسېدله. مخکې یو صحابي له دې ضحیه له نبي علیه السلام ورکړې وه، خو دا خفه وه. وایي د ما پلار هم په دې جنګ کې مړ شو، رور مې مړ شو، خاوند مې مړ شو، نو د ما دا خوښه ده که ما د مسلمانانو بادشاه په خپل نکاح کې والي نو ښه به حضور پاک پې ډېره ښه ده. نو آزاد یې کړه، ستا خوښه ده ته ما آزاده کړې، که خپل قوم سره پاتې کېږي هم دې خوښه ده او که ما سره په نکاح کې پاتې کېږي هم دې خوښه ده. وایي نه مسلمانه شوه، مسلمانه شوې. دا خو د خدای پاک ستا غوندې شخصیت ما له خاوند را کوي، زه څه کوم په نورو خلکو. مسلمانه شوه. په دې مخې داسې یو داغ و، سور غوندې داغ و. چا یې تپوس کوي یا داغ داسې دی؟ وایي ده چې کله واده شم خاوند یې کنانې ابن الربیع و، چې واده شم نو ما خوب ولید د شپې چې د مدینې نه یو سپومې اوچته شوه او د اسمان دیني مې ته ورسېدله او نیغه زما دې غېږ کې را پرېوته. نو زما خاوند نجومي و او د پخوانو کتابونو پوه و، ملا و.
نو ما مې خاوند ته دا خوب ووی وی هغه سپېل اوچته کړو دې په دې مخ ښه مضبوطه ووالم دا داغ د هغې دی وی ما ته وی ته جوړ د مدینې د بادشاه د نکاح خوبونه یې نه وی ما چې دغه خوب مې لید څه خبر او مقه خوب خدای رښتونی کړ د حضور پاک نکاح له خدای راوسته بیا د هغې نه پس 5 هجرې مکه مکرمه فتح شوه انشاءالله که موقع وي آینده جمعه کې به د مکې مکرمې د فتح واقع درته بیان کړم دا اسلام دپاره څونه محنتونه حضور پاک کړي صحابه څومره کړي یو صحابي موټر خو نه لارې خو نه و نه جزو هغه د مدینې منورې نه شام ته ځه د شام نه روم ته ځه څومره محنتونه یې کړي دعوت الله د خدای د دین د بلنې دپاره څومره ګرځېدلي دي او بادشاهانو پسې تللي دي یره به م وه چې بادشاہ سے نه غصه شي مړ مې نه کي لیکن نه په ځان پروا نه په مال پروا د حضور پاک او د هغه د صحابو د محنت دا نتیجه ده د هغې د دعوت او د تبلیغ او د محنت دا نتیجه ده چې نن اسلام الحمدلله دنیا په ګوټ ګوټ کې خور ده موږ به هم نه پرېږدو ښه د دین دعوت به موږ هم چلو پرېږدو به نه کافرو ته به هم چلو مسلمان ته به هم تعلیم ورکو مسلمانان نن سبا کافر بیا مسلمانېږي یا به نه مسلمانېږي خپله مسلمان د دین نه بدرهه شوی دی فسق و فجور کې خلک مبتلا دی په بربنډتوب کې خلک مبتلا دی قسم دې ماله کله ډېر پریشانی راشي زم رسول الله مبارک کې د خپل خوږ دین دپاره غاښونه مبارک شهیدان شو او څومره تکلیفونه به برداشت شو صحابو سره نه دي کړي دا زمونږ د خپله لاسه زمونږ نه روان دی دا بربنډتوب دا عریانیت او دا فحاشي او دا ډمتوب او دا فلمونه او دا تصویرونه قسم په خدای حضور پاک دا ډېر زیات بدی شو او چې څوک دا کارونه کوي لعنت یې پې ویلی دی او د دې په سبب خدای قومونه هلاک کړي دي نن د موبایل په ذریعه باندې هر سړی لګیا تصویر سازي کوي فلمونه پې غږوي ډرامې پې اوري او تصویرونه پې ګوري او هلکان او جینکۍ په یو بل سره ګنده رابطې کوي دا هغه ګناهونه دي چې د دې ګناهونو په ذریعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خدای یو قوم هلاک کړی دی یو کلی هلاک کړی دی نو هلاکت نور څه ته وایي هر سړی په پریشانۍ کې پروت دی مال شته خو خوشحالي نشته دی بچی شته خو خوشحالي نشته دی جامه شته خو خوشحالي او سکون نشته ولې نم خپل ځان د پیغمبر علیه السلام سنتو ته آماده کړه نم بچي کم از کم ځان په خپله نیکانو سره کښېنې علماو سره ناسته وکړې د دین محنت پکې وکړې یو بل سره بچي مه پرېږدی کولاو صرف د بچو د دنیا تربیت مه کوئ د دې بچو نه مو یوازې سخوندران ته مه جوړوئ بېدینه ته مه جوړوئ کم از کم بچي ځان سره راولئ جومات ته قرآن پې زده کړئ نیکان پې کښېنئ په دې موبایل تقریرونه واورئ په دې باندې د نیکانو خلکو خبرې واورئ بچو ته تقریرونه واوروئ د ژوند څه پته لګي د زندګۍ هېڅ پته نه لګي کم از کم چې د حضور پاک په نقش قدم مونږ ژوند تېر کړو نو هغه ته مونږ رسوا نه یو بیا ملامته به ورته نه یو او که د هغه په نقش قدم مونږ لا نړو او د شیطان نقش قدم مونږ اختیار کړو نو د خدای هم دشمنان شو د هغه هم دشمنان شو دعا وکړئ رب العالمین دې په مونږ رحم وکړي